ګرانو او ډېر عزتمن خالد حضرت صاحب چې اوس یې په پښتني خاوره باندې قدم ایښی چونکې ژوند بهر کوي د ملک نه بهري مسافر یي دلته راشي او په دې داسې دا پېرې خو موږ دا احسان منو چې ډېر ښکلي وخت کې راغلی دی د ژمي شروعات دي شپه خوږېږي چونکې دا په خپله خوږ سړی دی او موږ خواږه راکوي د هر محفل ښایست دی او چې دی په کوم محفل کې یي نو د هغې رونق د هغې خوندونه د هغې ښایستونه یو پسې کېږي نو عابد جان او جنید جان چې کوم دی نو موږ تللي وو د کړمار ویښ ته دوی ویې د کړمار ویښ ته یو چکر و نو هلته چکر و خو دوی ته ماړې چې دا کوم د فطرت دا ښایست او دلته د رزړو د کړمار دا چې کوم په دې څنډه باندې ولاړ دی او خلک ورته ګوري چې ګوري ورته داسې د عظمت هغه ته چې کوم دی سلوټ کوي نو موږ وایي چې یاره داسې چلې چې ده قد خو هم لري خو موږ سره یو بل ادبي ملګری دی چې هغه راغلی دی اوس په دې پښتانه خاوره یې قدم ایښی دی نو ولې نه چې موږ هلته ورشو او د دې فطرت دا چې موږ کوم دا ښایستونه مخامخ ولیدل نو هغه به موږ ډېر زیات خوند والو ناستې به ورسره وکړو او هغه به راته خپل د مسافرۍ د ژوند خبرې هم وکړي او هغه به راته چې کوم دی نه خپل د ادبي ذوق نه هم راته بلا شي فنپارې و هغوی سره دي که فکر راله هم راته ډالۍ که نه ډېره زیاته ښه وایي خو موږ وایو چې موږ لومړي هغوی ته په خیر علي وایو او ډېر درناوی راته چې مطلب تاسو موږ ته لږ وخت راکړه چونکې دوی هم چېرته روان دي زموږ هم څه کار دی خو مطلب دا دی چې دا به دوی ډېر غنیمت دي چې موږ سره څه ډېرې خبرې او څه خپل پیغامات شي مننه ریاض جانه تا خو دوه جانه نور یاد کړه جنید او عابد جان زما لپاره ټول زما ځان دي خبره داسې ده چې اول خو ستاسو نه جهان مننه زه چې خپل وطن ته راځم نو د هر څه نه سوا مې د خپلو ملګرو ته تروایم چونکې زموږ ژوند ټول لکه ستاسو په ملګرو سره په ګجرات کې د پړ په غاړه په محفلونو کې تېر دی نو زموږ یادونه هم زموږ د ژوند همدغه شان موږ سره ملګري روان وي موږ خپله خوشحالېږو او دغه ژوند دی ما د ژوند د تېرولو دا بهانه ډېره ده چې په دې تریخ ژوند کې یاران پاته نو یو بل شعر مې دی چې د دشمن په دشمنۍ باندې مړ کېږي د یارانو یارانه باندې ژوند نو دغه زموږ ژوند دی او ستاسو نړۍ مننه چې لکه تاسو زموږ هغه تنده ماته کوي راشئ او موږ سره کښېنئ باقي د دې خبره ده نو هغه خو الله تعالی یو صلاحیت چاته ورکړي نو باید چې د خپلې خاورې د خپلې سپکارې راولي نو هغه خو زموږ فرض دی موږ خپل کار کوو او که څوک یې مني او که نه مني او که څوک په هغه لاره ځي او که نه ځي خو موږ به د خپلې برخې کار کوو او نورو ته هم دغه پښتنو ته وایو چې یو بدبختي دغه ده هغه زما یو شعر دی چې ښه پرې پوهېږي چې وخت چاته انتظار نه کوي او پښتانه خلک د خپلې برخې کار نو باید چې لکه پښتانه د خپلې برخې کار وکړي او باقي راتلونکي نسلونه کامونه داسې نه جوړېږي چې بس ته به سهار پاسې او ستا کام به ودانې په دې زرګونه کاله لري نو باید چې موږ د تحریک په لاره موږ دا اول دغه کمزوری محسوس کړو چې یا موږ کې څه کمزوری دی موږ یووالي ته را نه یو چمتو شوي ولې زموږ د ژبه هم دغه ده زموږ د خاوره هم دغه ده زموږ د مذهب هم دغه ده نو باید چې لکه په خپلو کې یو بل ته لارې سمې کړو د خپل مرام په لور باندې تګ وکړو مننه ستاسو نه جهان مننه خوشحاله یم چې تاسو راسره خوا کې موږ چې خالد حضرت صاحب موږ هم تر تاسو ګره اوس موږ د موږ دې د کړمار په ویښ کې ګرځېدونکو خو خیال کړي یو مازدیګری موږ ډېر مزېدار موږ د تاسو رایادوم په هغه ډېرې په سر چې ناست وو نو جمیلي صدري صاحب او جمیل صاحب او داسې نور ادبي ملګري عزیز مانه والي دا ټول موږ ناست وو نو ډېر یو خوندي ماښامي اوس په هغې راته رایاد شوې دي هغوی خو راغلي دي نو اوس به موږ وایو چې خامخا لکه د محفله دې ناسته کې نور خوند اچولو دپاره هغوی ته په خیرالي دپاره ستاسو ډېره مننه دي امتیاز صاحب لکه ته چې سړی چې بهر نړۍ ته ورشي نو لکه ډېر زیات خفه شي وجه دغه ده چې الله تعالی که موږ له دا غني خاوره راکړې ده په دې د وسایل راکړې نور وطنونو کې دا شی نشته خو یو بدبختي دغه ده زما یو شعر دی زه د خپل وطن په مزاج پوهه یم هر څه پکې ډېر نو خبره داسې ده چې لکه دلته سړو هغه کار نه دی کړی د خاورې کني ګورئ چې په سورت الرحمن کې چې کوم د نعمتونو ذکر دی هر ټول د پښتني خاوره شته که نه چې هغه هر څه دلته پیدا شوي دي باید چې په هغې باندې د څو کسانو قبضه ده د هغې هغه اصلي مالکان د هغې محروم دي ولې چې دا وسایلو مالک خو دا خپل ولس دی دا شته خلک دا خاوره خو الله دوی له ورکړې ده خو کله خو زموږ د اختیار د خانانو بل خالد حضرت صاحب چې
ستاسو د راتګ د دې ملګري ډېر زیات سترګې په لار ته دي که نه ستاسو کوم خپل د شخصیت مختلف رنګونه دي که هغه طنز و مزاح شو که لطیفې شو مطلب دا چې هغه د فنون لطیفه چې بله شي صنفونه چې کوم دي نو په هغې باندې تاسو ډېر زیات سوپر کړ چې ستاسو یوازې تاسو وایي چې دا صلاحیت دی په هر چا کې نه خو ستاسو صلاحیتونه بیا په دې په هر چا باندې زورور په دې دي چې تاسو سره خو لکه نور هم بل هغه شی خبرې دي چې هغه محفلونه د ښکلا بخي نو موږ په دغه باندې دي ستاسو ډېر زیات دغه تاسو صرف شاعران نه یې که نه اصل کې دا کومه خاوره چې موږ له الله راکړې ده ثوابه خاوره نو دا اصل کې په دې کې تر ډېره وخته پورې لا تر اوسه حجرې ودانې دي ملګري سره خپلو کې کښېني او چې کله ملګري خپلو کې کښېني په خبرو کې نوي نوي رنګونه را پیدا کېږي ولې چې د انسان کې دننه دا چې کوم پوهان اوسي یا شاعران اوسي نو هغه شاعران د ملګرو په دې خبرو ژوند دي د دې حجرو د دې ګوټ پیرونو د دې لارو کوڅو ناستو سره هغه ژوندي پاتې کېږي که نه چې ولې که دا چې فرض کړو خلک په یو چوکاټ کې راټول کړي دا مړه شي او دې کې هغه ژوند پاتې نه شي نو دغه هم د دې خاورې هغه ورکړه ده چې موږ یې راکړي اوس تاسو چې کوم ته څه ووایو نو دا به زما په خیال د دې خپلو خبرو تسلسل کې عابد جان درته ارشاد لالا ډېر زیات فن وکړي بې شماره خولې وې د هېڅ چا سره غوږونه نه بې شماره خولې وې هیڅ چا سره د هېڅ چا سره غوږونه نه وو دلته د غږ د اورېدلو رواجونه ډېر بې شماره خولې وې د هېڅ چا سره غوږونه نه وو دلته د غږ د اورېدلو رواجونه نه وو او هر څوک راګیرو د خپل ذات په دایرو دننه هر څوک راګیرو د خپل ذات په دایرو دننه د دې پنجرو نه د وتلو تدبیرونه هر څوک راګیرو د خپل ذات په دایرو دننه او د دې پنجرو نه د وتلو تدبیرونه نه او وخت مو ذهنونه په دې چل غلامان کړي وو چې وخت مو ذهنونه په دې چل غلامان کړي وو چې زموږ په لاس او په خپو کې زنځیرونه وخت مو ذهنونه په دې چل غلامان کړي وو چې زموږ په لاس او په خپو کې زنځیرونه نه او دلته د مینې په معنا باندې څوک نه پوهېدل صحیح خبره دلته د مینې په معنا باندې څوک نه پوهېدل چا سره زړونه نه چا سره سرونه چا سره زړونه نه چا سره سرونه په معنا باندې څوک نه پوهېدل ډېر ښه شعر دی ډېر ښه شعر چا سره زړونه نه چا سره سرونه نه ژوندو بس تیر شلو بې کیفه بې مزې خالده ژوندو بس تیر شلو بې کیفه بې مزې خالده چې وخت زور نو چې زور نو وختونه ژوندو بس تیر شلو بې کیفه بې مزې خالده چې وخت زور نو چې زور نو وختونه نو دلته د غږ د اورېدلو رواجونه بې شماره خولې وې د هېڅ چا سره غوږونه نه لالا زه یم چې د محفل به په ترنم راغونډ کړو داسې وړوکې شان حقه لار ده او دا لوا خیرې وې خوږې نو پکار دا دی چې خواږه پکې نور هم واچوي قدم قدم دی مزل مزل دی لک شان ژوندون دی لرې منزل دی قدم قدم دی مزل مزل دی لک شان ژوندون دی لرې منزل دی وخت زورور دی په مخدرومي فکر ولاړ دی او ذهن شل دی کلی پکلی ویرا خورا ده په هر ګوټ پیر کې اجل اجل دی منم چې خار دی د انسانانو رواج
قدم قدم دے مزل مزل دے لکشان جوندن دے لرے منزل دے دشمن مکار دے پختن ناپوها کسر اخپل دے سوچے دبل دے ہر سوچ کی گی ہاغا بکی گی چپے مین یم پخد توکل دے د ژوند او مینې سندرې وایي خالد وزګار دی هسې پاگل دی قدم قدم دی مزل مزل دی لکشان ژوندون دی